د کونړ محاکمو ریاست په مشرۍ دلته یوې قومي جرګې وکړی شول چې د شیر حسن او ډاکټر جمال ناصر کورنیو ترمنځ 7 کلنه دښمني په ورورولۍ واړوي. په دې دښمنۍ کې د شیر حسن لخوا د ډاکټر جمال ناصر ځوان زوی سهوان په قتل رسېدلی و چې د کونړ محاکمو ریاست مسؤلینو او قومي جرګې غړو د پرله پسې هڅو وروسته قاتل ته عفوه وشوه او دواړه کورنۍ له ابدي دښمنۍ پاللو وژغورل شو. نو یوازینۍ خبره دا ده چې د الله رضا پکې ډېره ده، د خدای په رضا بخښنه ډېر اجر لري او ډېر ثواب لري. په کې ډېر زیات دغه دی اجر دی ثواب دی. نو د الله او د رسول نه خو موږ ښه نه پیږو، نو دا په همدغه اساس باندې ما د قبلي سبانو قاضیانو ملکانو سپین ږیري قومونو هغه ټولو بیا لیدلې وکړه، بس هغوی د الله جبر کې چې موږ ته بخښنه وکړه او موږ د صحابه د معامله شو هغو راته بخښنه وکړه. علماء کرام او قومي سپینګیري مسلمانان به دغه خپلو جرګو او فیصلو ته دوام ورکوي او اول د الله شخړې نه پیدا کوي، که پیدا کېدلې په اصلاحي شکل به انشاءالله زر تر زره حل کیږي. بل پلو د کونړ محاکمو ریاست مسؤلین وایي د اسلامي امارت له واکمنېدو راوروسته یې دغه ډول ډېرو دښمنیو ته د پای ټکي ایښې او دا هڅې به جاري وساتي. قومي سپینګیرو او علماء کرامو نه موږ ډېر شکرګزار یو چې سخت نه سخت موضوعات د محاکمو سره په همکارۍ د حل و فصل کوي او قومي او مشران او علماء کرام د اسلامي امارت د محاکمو سره سر په سلو کې همکار دي. قومي جرګې مرکې دغه د اصول سره چې د شرعي اصول سره برابرې دا د محاکمو سره یو غټه همکاري وه. په دې 3 کلونو کې د خپل ولسونو نه د قومونو نه د دغه سپینګیرو علماو نه ډېر موږ احسانمند یو چې تقریبا دا 23مه غمیزه او داسې دښمني ده چې په اصلاحي طریقه باندې د قومونو په توسط باندې الحمدلله حل و فصل شوله، عفو پکې وشوله. د یادونې وړ ده دا په کونړ کې د کورنیو ترمنځ څویمه دښمني شوه چې د محاکمو ریاست تر چتر لاندې د قومي جرګو او مرکو په پایله کې ختمیږي.